دا یو روز سوال کړی دی وایي زمونږ خپلوان دي د اختر په دویمه ورځ د هغوی د بچي واده دی نو هغوی وایي چې موږ به غوالو یا میخه نو موږ ورسره شریک کیدی شو په نیت د قربانۍ د هغوی نیت ته څه دی ولیمې دی او د دوی نیت ته څه دی د قربانۍ دی نو دا کار جایز دی او که نه او په دې باندې موږ ته ثواب میلاو شي او که میلاو نه شي اولنی مسله دلته هغه دا یاده کړي د ولیمې خبره وکړه نو دا ورسره یاده کړي چې ولیمه کې سنت طریقه دا ده چې خوراک هغه خلکو ته ورکړی شي دا شکر ویستلي د الله بله مسله د دې څه حد نشته چې کم سے کم په څه باندې ولیمه کېږي که د عوامو په زړه کې دا ده چې ولیمه کې به لازم غوښه او وریجې د یو سړي طاقت دغه کېږي چې سالن پوخ کړي او ډوډۍ ورسره وباسي نو ولیمه وشو یو سړی د چرګ طاقت لري چرګ یې راوړی ورسره وریجې دي ولیمه وشو دا د عوامو په ذهن کې دا چې دې کې به لازم غوښه وي لازم به غوړ غوړ دیګونه نن سبا خو شوبازي هم ډېره کوي نو لازم نه ده چې دې کې یو سړي څومره طاقت دی څه نه څه دي وکړي ولیمه مستحب طریقه ده او د ورور دا مسله هغه ده چې موږ د هغه سره په څاروي کې شریک کیدی شو او که نه نو دا خو موږ ووایي چې په غوا کې په میخه کې 2 کسان شریک کیدی شي اگر که په دې کې بعض کسان د قربانۍ په نیت نه وي د غوښې په نیت وي برخې خو مکه ودي که نه ونه خو نه زیاتېږي که نه ونه زیاتېږي ده ته د برخه پوره میلاویږي دا څوک چې قرباني کوي نو که په دې کې بعض کسان دې دپاره شریک شوي دي چې یاره ولیمه پې کوو یا ځان له خوري یا د خرڅولو دپاره یو سړي پکې برخه دې دپاره اخیستې ده چې زه به خپله غوښه وړم او زه به یې خرڅوم خرڅه دي که هېڅ خبره نه ده ته د برخه میلاو شوه او ده د خپلې برخې نیت ته قرباني کړه نو دا جایز دي دې کې څه حرج هغه نشتي والله اعلم